بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې زړه مې ډېر تنګ دی او ډېر پریشان یم او کله کله مې زړه دونې را تنګ سي چې د خپل ځان خاتمه وکړم. د دې حل او علاج کله راوشي. علامه مفتي انعام الحق قاسمي صاحب په خپل کتاب د لمانځه د مسایلو انسایکلوپیډیا جلد نمبر 2 صفحه نمبر 228 هغه د کمفرټ سنټر آف فرانس د هغه د تحقیق مطابق چې کم خلک د خودکشي طرف ته مایله وله، یعنی د خودکشي طرف ته مایله مریضان وله، په هغو باندې یو داسې مراقبه وکړه چې هغه د لمانځه سره نږدې وله. یعنی د معمول مطابق هغو ته چې دلته هلته به نه ګورئ، دهیان او توجه به صرف د عامل و طرف ته ساتي او ښه په مکمل خشوع او خضوع کیفیت یې پکې پیدا کړي، نو هغه مریض به خپله د خودکشي څخه متنفره سو. وایي هلته ډاکټر الکسندر ویلي چې هغه وایي چې په اسلام کې چې موږ د خودکشي رجحان کم ولیدي، نو پر دې چې موږ تحقیق وکړو نو دا درک را معلوم سو چې د اوداسو د لمانځه او خاص طور باندې په دهیان په توجه خشوع سره چې کوم منځونه دي دغه خودکشي د دې چې کوم اثرات دا کموي او آخر کار بالکل ختم کی. په حواله د سنت نبوي صلی الله علیه وسلم اور جدید ساینس صفحه نمبر 1. نو محترمه، اول خو د لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دا ډیر ویل، دا د نن نیمې مرض دوا ده، کم سے کم دا چې غم و خفقان به درسه لرې کړي. او لمونځ او داس په خشوع خضوع سره کول دا خپله سړی د دغه خودکشي د میلانه سره راباسي او د دین طرف ته راغبوي. نو دغه عمل باندې په لمانځه او په اوداسه سره خیال ساتل او د خشوع خضوع خیال ساتل او په دهیان سره لمونځ کول چې هغه کوم په سنت طریقه سره د هغه خیال ساتل، نو انشاءالله تعالی دا ستا پریشاني دا به ټوله ژر ختم.